إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. محترم و معزز و عزتمند و مسلمانان ورونو، د قیامت په ورځ باندې زمونږ استاد مخې ته ډېر عجیب پړاوونه راځي او ډېر سخت پړاوونه دي. هغه د قیامت په ورځ باندې د پړاوونو نه چې یو پړاو زمونږ مخې ته راځي چې هغه ډېر سخت پړاو دی. هغه داسې پړاو دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم چې بهترین انسان دی په انسانیت کې، د هغه نه به بچي ښځه انډیوالان ملګري هر څه یېري او د هر نبي نه به په دغه پړاوونو کې هر څه یېري. او دغه داسې پړاو دی چې دغه پړاو انبیا جوړولی دي، دغه پړاو ملائک ایرولی دي او دغه داسې پړاو دی چې نیکان مؤمنان دی جوړولی دي. مبکات العابدین المؤمنین، نیکان خلق مؤمنان خلق دغه پړاو جوړولی دي. د قیامت د ورځې دا ترتیب داسې دی کله چې دا شپېله یووال شي او دا ټول انسانان مړه شي، د هغې نه پس به بیا یو باران وشي او دا انسانان به بیا د قبرونو نه راپورته شي. د دې انسانانو حشر به کېږي او د محشر په طرف به دی ور رواني، اسرافیل پسې به دی ور رواني او داسې به ور رواني چې دا انسانان به جامې به نه وي، بربنډ به او دی به ناسنته رواني، په خیبله به رواني محشر طرف ته. او دا انسانان به په چوپو خولو باندې رواني چې صرف د پښو کشار به او د سینو کشار به حمس او ریکس ورته ویل کېږي قرآن کې، دا به صرف او نور به هیڅ هم نه د خولې به چپي خبرې به نه د دې انسانانو او د محشر ته به رواني. نو د قیامت په ورځ اولنی پړاو چې مخې ته راځي او اولنیو سره انسانان مخ کېږي، دا انسانان به تږي شوي اول چې مخې ته راځي حوض کوثر دا به مخې ته راشي. او روایت کې راغلي لكل نبي حوض، د هر نبي دپاره به خپل حوض وي، هر نبي به خپل امت ته د حوض نه اوبه ورکوي. بعضې مؤمنان به دلته اوبه وڅښي او بعضې به
ګناهګاران خلک به د حوض کوثر نه بې برخې شي کافران خلک هغه به تږي رواني او رسول الله فرمایي چا چې د حوض کوثر نه اوبه وڅښلې فلا یضمأ ابدا بیا به هېڅکله تږي نه شي نو دغه ځینې وروسته چې دا خلک بیا روانېږي لمر به یو میل نږدې راغلی انسانان به د خپلو ګناهونو مطابق په خولو کې ډوبي او دوی به رواني دویم پړاو چې مخې ته راځي هغه به د عرش سوری به مخې ته راشي نو کوم چې نیکان خلک دي دوی به د عرش د سوري د لاندې دمه وکړي او کوم چې نافرمانه خلک دي ګناهګاران خلک دي د هغوی به د عرش د سوري د لاندې ځای نه او دې ګرمۍ ته به ولاړې دا انسانان او دریم پړاو چې مخې ته راځي بیا هغه حساب دی چې حساب به کېږي الله رب العالمین به حساب کوي او څلورم پړاو چې راځي هغه تله د میزان ده د دې بندګانو د عملونو به تللی کېږي دلته او بل پړاو چې د هغې نه وروسته راځي د ټول نه وروسته به پل صراط دی په دې به بعضې خلک جهنم ته کته وغورځېږي په دې پل باندې او بعضې انسانان به په دې پل صراط باندې تیر شي اخوا جنت ته به پورې وځي نو یو پړاو د دغې پړاوونو نه دا دی چې تله د میزان عملونه به تللی کېږي عملنامې به تللی کېږي بعضې روایتو کې راغلي انسانان به هم تللی کېږي نو بې ذهن له سوال راځي چې د قیامت په ورځ باندې دا تله د میزان په څه باندې درنېږي چې داسې عملونه موږ یې زده کړو وي کړو عمل به وکړو چې د قیامت په ورځ پې زموږ دا تله د میزان درنه شي نو هغه نبي صلی الله علیه وسلم ښودلي دي چې دا عملونه چا وکړله د قیامت په ورځ به تله د میزان درنه شي اولنی عمل او اولنی سبب چې تله د میزان په درنیږي هغه توحید دی چا چې عقیده د توحیدی عقیده دای چې دا سرټیټي تعظیم د رب العالمین حق دی د بل چا حق نه دی عبادت دی یوازې د رب العالمین وشي بچی ورکول د الله حق دی عزت ورکول د الله حق دی نو دغه عقیده د توحید چې د چای د قیامت پر ورځ به تله د میزان درنیږي دویم سبب به ذکر الله عز وجل د قیامت پورا چې تل د میزان په درنیږي هغه د الله رب العالمین په ذکر باندې چې یو سړی همیش د الله ذکر کوي دا جبه د الله په ذکر باندې لمدی د داسې انسان با د قیامت پورا تل د میزان درنیږي او دریم سبب چې د قیامت پورا په انسان تل د میزان درنیږي یو حدیث دی امام بخاری رحمه الله څلور کړه تراوړی دی په خپل صحیح کې پر روایت د ابو هريره رضی الله عنه چې رسول الله فرمایي کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقيلتان فی الميزان یو دو کلمې رسول الله فرمایي چې رحمان ذات ته ډېرې خوښې دي په جواب باندې ډېرې سپکې دي اسانه ویل کېږي خو لیکن په تله د میزان کې ډېرې درنې دي ثقيلتان فی الميزان تله د میزان درنې هغه کومې دي هغه دا دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دوه داسې کلمې دي چې دا تله د میزان ډېره درنې روایتو کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم بسار او ماخام دا سل کرته ویلې دا ذکر به سل کرته کو او دا چې څوک ډیر وکي او دا ذکر بارو بارو وای او سار او ماخام سل کرته وای حدیث کې راغلي د قیامت پر ورځ باندې انسان په اجر کې څوک زیات نه خو مگر هغه انسان په اجر کې زیاتی چې د دین زیات وای نو تله د میزان چې په ډیره درنیږي دریم سبب دا شو چې دا ذکر کول چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم څلورم سبب چې تله د میزان په درنیږي او نیک عمل له په حدیث کې راغلي دي وی ورځ ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره د سار منځ وکړ نبی صلی الله علیه وسلم اوته د من پس او زه په خپل زبان ناستم په مصلا باندې ناستم تر دې پورې چې مر راوخته ذکر مې کو د الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم راغی ما دی ویل چې ته وسم ناشته څه کې وای ما ته چې رسول الله ذکر کوم دا هغه ټیم نه ناشته ما چې تر نه وته وای ما ته ویل چې زبتا ته یو ذکر دروخه ما دغه د ذکر دی دا تا چې کوم ذکر کړی دی دغه نه په اجر کې زیات دی وای کوم ذکر دی وای هغه ذکر دا دی چې سار کې درې کرته وای سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته داسې ذکر دی دا چې په ذکرونو کې غوړه ذکر دی دا او سال چې څوک درې کرتی وای دا داسې دی چې لکه دا لمر خاطه پورې دا ذکر ته ناشي او غوړه ذکر دی دا پنځم سبب چې تل د میزان په درنیږي هغه خیسته اخلاق دي حسن الخلق د چا اخلاق چې خیسته د قیامت په ورځ به تل د میزان درنې اثقل شيء في الميزان رسول الله فرمایي درون شي په میزان کې په تل د میزان کې درون شي هغه خیسته اخلاق دي چې د چا خیسته اخلاقي او به نبی صلی الله علیه وسلم وی
کامل مومن هغه دی چې د هغې اخلاق ښایسته او بل طرف ته به یو سړی قیام به کوي صیام روژه به نیسي خو لیکن یو سړی به اخلاق به ښایسته د ښایسته اخلاق والا اجر زیات دی په نسبت سره هغې ته چې قیام کوي او صیام روژه نیسي شپږم سبب چې د قیامت په ورځ به د انسان تله د میزان درنیږي هغه د مؤمنانو مسلمانانو جنازو کې برخه اخیستل دي چې یو سړی جنازه وکړي او د جنازې نه پس دفن ته م ایثار شي درې ته م لاړ شي دا عمل چې څوک کوي د قیامت په ورځ به تله د میزان درنیږي رسول الله فرمایي چا چې د مؤمن مسلمان په جنازه کې برخه واخیستل او بې ایثار شو تر دفنه پورې د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د احد د غر امره دوه غرونه د اجر د دې انسان په تله د میزان کې واچي او که څوک صرف جنازې ته ایثار شو نو به یو خیرت اجر دی یو خیرت د احد د غر امره دی وم سبب چې د قیامت په ورځ به تله د میزان درنیږي هغه دا دی چې د مؤمن مسلمان بچی مړ شي او په هغې باندې دا صبر وکړي د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د احد د غر امره اجر د دې انسان په تله د میزان کې واچي او اتم سبب چې د قیامت په ورځ به تله د میزان درنیږي یو څلور کلمات دي او رسول الله فرمایي چې بخن ما اثقلهن فی المیزان خوشحالي ده دغه ذکرونه په تله د میزان کې څومره درانه خېږي او څومره درانه دي دغه ذکرونه څلور ذکرونه دي آسان ذکرونه دي دغه چې څوک بار وایي ډېرې وایي د قیامت په ورځ به دا تله د میزان درنوي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا څلور ذکرونه داسې دي چې د قیامت په ورځ به دا تله د میزان درنیږي او نه هم سبب چې تله د میزان په درنیږي هغه صدقه ورکول دي چې انسان په اخلاص سره د کجوري ودانه ولیني چې دا صدقه کې الله رب العالمین به له دومره غټ کې لکه د احد غره چې په اخلاص سره وشي او د قیامت پر ورځ به الله په تله د میزان کې واچي نو صدقه ورکول د وجه نه یو عالم دی هغه وایي چې صدقه به د قیامت پر ورځ په تله د میزان کې لیږي زه وایي هسې دا سوچ کوم چې کله یو طالب د وظیفې دپاره راشي او زمونږ کور ته ودرېږي او غږ وکړي چې وظیفه راوړئ الله وبخه وایي زه روغه ډوډۍ ورکوم هغې له وایي وجه دا ده چې د قیامت په ورځ به دا وړې صدقې په دې تله د میزان کې لیږي وایي ما له د الله رب العالمین نه حیا راځي چې د قیامت په ورځ زه ولاړ یم او زما په تله د میزان کې نیمه ډوډۍ دا ولیږي وایي دې د وجې نه زه روغه ډوډۍ ورکوم طالب العلم ته وایي نو صدقې به د قیامت په ورځ په تله د میزان کې دا لیږي او درنیږي به او لسم سبب چې تله د میزان په درنیږي هغه الدعاء من الله د الله رب العالمین نه دعا غوښتل دي چې الله تله د میزان مې درنه کړي یا الله په نیکو زما تله د میزان درنه کړي یا الله تله د میزان مې مه سپکې نو دغه تله د میزان دا د قیامت په ورځ یو ناشنا پړاو دی عظیم پړاو دی عایشه رضی الله عنها ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې عایشه د قیامت په ورځ به ګوره په تله د میزان او د میزان د تلې سره به ګوره ته زما نه یېرې دغه ځای کې به عملونه تللی کېږي زما نه به ته م یېرې بچي به م رانه یېري ملګري انډیوالان ابوبکر عمر دا ټول به زما نه یېري دې د وجې نه حدیث کې راغلی دی امام طبراني رحمه الله راوړی دی وایي کله چې الله رب العالمین تله د میزان پیدا کړه وایي تله د میزان دومره غټه وه چې کفته یا کفته مثل السماء والارض د تله د میزان دا یو چابړی دومره و دا یو طرفه لکه د ځمکې او د اسمانونو په اندازه باندې چې دا پکې ورواچې او دا بل طرف هم دقومره غټ و چې دا تله د میزان دومره غټه وه وایي ملایکو د الله رب العالمین نه تپوس وکړو چې ما هذا یا ربي ای زمونږ ربه دا دې څه شی پیدا کړه وایي الله رب العالمین ورته ویلې چې ای زما ملایکو دا مې تله د میزان پیدا کړه او په دې کې به زما هر یو بنده به راولم دې ځای له او د هر یو بنده نیکي به م تلم او بدي به م له تلم د چا چې نیکی درنه شوله فاولئک هم المفلحون دا خلق به کامیاب وي او د چا چې بدي درنه شوله فاولئک الذین خسروا انفسهم دا هغه خلق دي چې په تاوان کې د خپل ځانونه اچولی دي نو کله چې ملایکو دا خبره واورېدله وایي ملایکو دا وزرې جګې کړې او دا وزرې د ځمکې نه ووالې ویې چې سبحانک ربي ما عبدناک حق عبادتک یا الله پاکی تا لره مونږ خو ستا بندګي نه ده کړې مونږ به څه کوو داسې ملایک دي چې لا یعصون الله د الله نه فرماني نه کوي الله چې ورته څه وایي په هغې باندې عمل کوي چې ملایک داسې وایي چې سبحانک ربي پاکی د تا لره الله مونږ ستا بندګي نه ده کړې مونږ به څه کوو داسې ملایک د روایتو کې راغلي چې د پیدایش نه واله تر د قیامت په ورځې پورې دوی په قیام باندې ولاړې دي الله رب العالمین ته منځونه کوي داسې ملایک دي
چې په رکوع باندې هغه دې د قیامت د ورځې پورې او داسې ملایکې چې په سجدو باندې پرتې دي د قیامت د ورځې پورې چې هغه داسې وایي سبحانک ربي ما عبدناک حق عبادتک. موږ به څه کوو؟ داسې ملایکې دروغ یې نه دي ویلي، غلا یې نه ده کړې، ګناهونه نه دي کړي، خو لیکن هغه د دې باوجود وایي چې الله موږ بندګي نه ده کړې. او بیا موږ چې موږ او تاسې نه تله د میزان یېره ده، پل صراط هیر دی، جهنم هیر دی، جنت هیر دی، بس صرف اخرى وسکه او خلاري ودشه، بس صرف دغه زمونږ کار ګرځېدلی دی، سوچ کول پکار دی. او بیا الله رب العالمین ویلې چې په دې تله د میزان کې به زه د بندګانو د عملونه تلم د چا چې زما خوښه شي. او بیا ملایکو ته ویل چې زما ملایکو زما په دې بندګانو کې داسې خلک هم شته دی چې دا تله د میزان به په نیکو باندې درنوي. بیا د تله د میزان چې دا دې کې اختلاف دی چې د قیامت پر ورځ دا تله د میزان لګي دا به یوه تلې که نه ډېرې تلې دي. نو بعضې علما وایي چې د قیامت په ورځ باندې هغه یوه تله ده او په دې یوه تله کې به هر عمل تللی کېږي، مونځ به پکې تللی کېږي، روژه، زکات، حج وغیره، دا ټول به په دغه یوه تله کې تللی کېږي. او دویم قول د علماو دا دی چې د قیامت په ورځ باندې لكل عمل میزان د هر عمل دپاره به خپله تلی، ولکل قول میزان د هرې وینا دپاره به تلی، د هر عمل به جدا جدا تله ده. او رسول الله فرمایي دا تله د میزان چې ده له لسان، د دې تله د میزان دپاره ژبه هم ده او کفتان او دوه چابړي هم دي چې په یوه کې به نیکۍ تللی کېږي او په بل طرف کې به بدي تللی کېږي. بیا معتزله دا اعتراض کوي، دا یوه ګمراه طایفه ډله ده چې عمل نه تللی کېږي، ځکه عمل عارض دی او اعراض نه تللی کېږي. دا خبره د دې بې ځایه ده، الله رب العالمین په دې باندې قادر دی چې عمل وتلي. دې ته کشف علوم الاخره وایي، د آخرت علوم دی په دې باندې الله رب العالمین پوهېږي، په دې باندې قادر دی. یا تاسې وګورئ دی ګرمۍ یخنۍ ته دا خو معرض دی، خو لیکن میټرو ته ولګوه تا له یخني معلوموي، ګرمي دله معلوموي. د قرنګ عمل دی د قیامت په ورځ به الله رب العالمین تلي. او بیا دې کې اختلاف دی چې د قیامت په ورځ د عملونه تللی کېږي، دا به په څه شکل کې تللی کېږي. نو بعضې علما وایي چې د قیامت په ورځ به الله رب العالمین زمونږ د عملونو له یو جسد ورکي، یو جسد وله ورکي، او دغه جسد او جسد په تله د میزان کې تللی کېږي. لکه حدیث کې راغلی د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د دې دنیا نه دا دنیا به د یوې زړۍ او بوډۍ په شکل کې راولي. یا بعض روایتو کې راغلي د قیامت په ورځ به سورة البقره او سورة آل عمران د مرغانو د ګلونو په شکل کې راشي او چا چې رسري په هغې به ګرځي. نو دغه قرنګې به زمونږ د دې عملونو له الله رب العالمین یو جسد جوړ کړي، یوه جسه به دې جوړه کړي. په طور مثال موږ مونځ کړی دی، مونځ نه به الله یو جسد جوړ کړي او په تله د میزان کې به یې واچوي. دویم قول دا دی د علماو چې د قیامت په ورځ عملونه تللی کېږي، دا به څنګه تللی کېږي؟ نو علما وایي د قیامت په ورځ به د عملونه چې تللی کېږي دا چې په کومو رجسټرو سجلاتو کې لیکلی شوي دي، په پاڼو ورقو کې، دغه ورقې به د قیامت په ورځ په تله د میزان کې تللی کېږي. حدیث کې راغلی امام ترمذي رحمه الله راوړی دی په روایت د عبدالله بن عمرو بن العاص، او دا ډېر د یېرې حدیث دی، ناشنا حدیث دی. وایي د قیامت په ورځ به الله رب العالمین یو بنده راولي، دا پته نه لګي چې دا بنده به زه ما که تی یا پخوانو امتونو کې تېر شوی یا وروسته را روان وي، پته نه لګي. خو د قیامت په ورځ به الله رب العالمین بنده راولي او دې ملایکو ته به الله وایي دې بنده چې کوم ګناهونه کړي دي هغه له راوړئ، هغه سجلات رجسټر یې راوړئ. وایي د قیامت په ورځ به ملایکې راشي او 9 رجسټر یو کم 100 رجسټر د ګناهونو د دې انسان د مخې ته به وارتئ او الله به د انسان ته وایي چې دا کولا وکړه، او یو رجسټر به دومره رسول الله فرمایي مد بصره د دې انسان د نظر چې څومره کار کوي، یو رجسټر به دومره غټي د ګناهونو چې دې انسان کړي دي. الله رب العالمین به دې بنده ته وایي چې دا رجسټر کولا وکړه. وایي کله چې را کولا وکړي په دې کې به یې لیکلي چې فلانې دا ګناه دې کړې په فلانۍ ورځ باندې، په فلاني ټیم باندې، په فلاني ځای کې دې دا ګناه کړې ده، بله به هم پکې لیکلی شوي، بله. نو الله به ورته وایي چې کولا وکړه. دا بنده به وایي چې الله نور را باندې مه کولاوه، دا عملونه ما کړي دي، زه پې اقرار کوم چې اقرار پې کوم، یا الله مې کولاوه را باندې نور. نو الله رب العالمین به دې بنده ته وایي چې هل ظلمک کتبتي، آیا په تا باندې زما کاتبان او حافظون حافظه ملایک چې کوم دي هغې په تا باندې خو ظلم به نه یې کړی، زیاتی خو به د باندې نه یې لیکلی چې یو ګناه تا نه یې لیکلي او هغې د باندې لیکلي. دا به وایي چې الله ظلم یې نه دی کړی، دغه ګناهونه ما کړي دي، دا کوم چې لیکلی شوي دي دا ټول ما کړي دي. بیا به ورته الله وایي چې آیا دروغ یې د باندې نه دي لیکلي زما ملایکو؟ دا بنده به وایي چې الله دروغ هم نه دي، دا حقیقت دی، دا ټول ګناهونه ما کړي دي، اقرار پې کوم. دا بنده به د ځان سره وایي چې یاره تباه شومه، 9 رجسټرې دي د ګناهونو،
یو دومره غټ دی د چې نظر څومره کار کوي د انسان بسان سره وشي را تباه شم الله به ملائکو ته وایي چې د دې انسان نیکې اوس وګورئ نیکې شته که نه وایي ملائک به وګوري د دې انسان په دې عملونو کې به سلم یوه بطاقه او رجسټر پروت وي وړوکی کاغذ به دا چې کولاو کې په دې کې به داسې لیکلي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه د شهادت په دې کې لیکلي او په دې کې به داسې لیکلي چې دې انسان عقیده د توحید وه چغه یوازې رب العالمین ته وایي وشرک نه وکړي الله رب العالمین خالق ګڼو الله رب العالمین رازق ګڼو الله رب العالمین عزت ورکوونکی ګڼو الله رب العالمین بچي ورکوونکی ګڼو نو دا عقیده چې کله ویني او دا کلمه راخکاره شي الله رب العالمین به ملائکو ته وایي چې دغه نه نوي رجسټري د ګناونو او دا یو بطاقه دا یو کاغذ دا وتلی نو دا بنده به وایي چې الله ما هذه البطاقه ما تلك السجلات یا الله یو وړوکی کاغذ دی په دې ځای کې او دا چیته د دې نه نوي رجسټر سره مقابله شي کولی دا ښکاره خبره ده دا زما ګناونه درنیږي یا الله مې ته لراله وی الله رب العالمین به ورته ووایي چې ای بنده لا ظلم علیک په تا باندې ظلم نشي کېدلی دا د عدل تله ده او په دې کې به دا تللی کېږي دا بنده به وایي چې الله ما جهنم په ځان منلی دی یا الله نور مې مه شرموه یا الله مې تله الله رب العالمین به ملایکو ته ووایي چې دغه نه نوي رجسټرې په یوه تله کې واچوئ او دا وړوکی کاغذ دا په دې بله تله کې واچوئ وایي کله چې د ګناهونه د یوې تلې ته ور واچئ او دا وړوکی کاغذ په دې بله تله کې ور واچئ وی فطاشت السجلات وتقلت البطاقه وی دغه ټول رجسټر دا بس پکې شي او دغه وړوکی کاغذ چې دې کې کلمه د شهادت لیکل شوی ده دا بدر نشي ولا يقبل مع اسم الله شيء د الله د نوم سره بل شي وزن نشي کولای ځکه د الله نوم ډیر وزندار دی وی دغه نه نوې رجسټر بس پکې شي او دغه وړوکی چټو چې په دې کې کلمه د شهادت لیکل شوی ده دا بدر نشي د قیامت په ورځ باندې چې ډیر وزن کوي او ډیر وزن کې درون خيږي هغه دا لا اله الا الله ویل دی او کلمه شهادت او عقیده د توحید چې عقیده د توحید عقیده کې ګن نه پروته عقیده دای چې شر راوستون کې او خیر راوستون کې یوازې رب العالمین دی بعضې فلاسفه هغوی وایي چې یاره خالق خو د خیر الله دی خو لیکن خالق د شر وایي دا انسان دی دا خبره غلطه ده خالق د خیر او د شر من شر ما خلق دا رب العالمین دی لیکن بے کاسب د شر دا انسان دی نو د قیامت په ورځ به کلمه د شهادت دا به ډیر وزن کوي په تله د میزان کې او دغه انسان به جنت ته داخل شي او بل حدیث کې راغلی د قیامت په ورځ به الله یو بنده راولي دې بنده ته به عرض د اعمالو وکړي وته وایي چې بنده دا ګناه دې کړې دا دې کړې دا دې کړې داسې یو وزر ګناهونه به ته رب العالمین پیش کړي چې بنده دا ګناهونه تا کړي دي دا بنده به زړه کې وایي چې یاره زه تباه شوم هلاک شوم ځکه دومره ګناهونه الله راته ښکاره کړله خو یو 8000 ګناهونه به نور الله پټ کړي دا نه راښکاره کړي وایي الله رب العالمین به دې بنده ته وایي چې بنده ستا عقیده د توحید وه دغه وزر ګناهونه زه تعالی په نیکۍ باندې بدلوم فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات قرآن کې الله وایي عقیده چې د چا د توحید دي الله وایي بدیم زه په نیکۍ باندې بدلوم وایي چې کله الله دا ګناهونه په نیکۍ باندې بدل چې دا بنده به راجګ شي وبه چې الله یو 8000 ګناهونه من نورم کړي دي هغه څه شو وایي الله رب العالمین په دغه ټیم کې وخاندي او وبه وایي چې دا بنده څومره زړور شو دا مې څومره زړور کړ هلته جهنم لمبې وایي او دا په دې کې ما ته پټ ګناهونه ما ته راښکاره کوي الله رب العالمین به ورته وایي چې ای بنده ستا رب په رحمت کې د هر چا نه پراخه دی زه دغه ګناهونه مې دله په نیکۍ باندې بدل کړم نو الله رب العالمین ولې دغه ګناهونه په نیکۍ باندې بدل کړي به جنت ته داخل شي او بل حدیث کې راغلی د قیامت په ورځ به دا انسانان چې کله جهنم ته داخليږي جهنم ته داخل شي الله رب العالمین به انبیاء ته وایي چې انبیاء ورشي د جهنم نه په سپارښت باندې خلک راوباسي انبیاء ولاړ شي د جهنم نه به خلک راوباسي په سپارښت باندې به الله ملائکه ته وایي چې ملائکه تاسو ورشي د جهنم نه په سپارښت باندې خلک راوباسي ملائکه هم سپارښت وکړي خلک به راوباسي داغینه پس الله مؤمنانو ته وایي نیکانو خلکو ته الله وایي چې تاسو ورشي د جهنم نه خلک راوباسي مؤمنان خلک هم سپارښت وکړي او یو حدیث کې راغلی دی د قیامت په ورځ به نیکان خلک دا په یو مجلس کې ناست یو وایي زموږ پلانې ملګری نه ښکاري دا څه شو تپوس به وکړي یاره وایي هغه ته جهنم ته په جهنم کې دی دوی به راشي الله ته به وایي چې الله په جنت کې موږ ته سکون مزه اطمینان نه میلاویږي په غیر دغه ملګري نه او زموږ دغه ملګری جهنم ته تللی الله دغه ملګری د جهنم نه راوباسه
وی الله رب العالمین ملائکه ته امر وکړي د دې نیکانو ملګرو په سفارش باندې با دغه جهنمی الله رب العالمین د جهنم نه وباسي او جنت ته داخل کی. جهنمین بخپل مابین کی وای چې دا سړی څنګه جنت ته لاړ؟ پلار شهید شوی، ورور شهید شوی، انبیو له سفارش وکړه، څه چلو شو چې دا بنده زمون نه د دې جهنم نه وته ولار جنت ته داخل شو. وې دې ته به ویل شو چې صدیق صالح نیک ملګری په وجه باندې چې نیک ملګری له سفارش وکړه او دای د جهنم نه راوي سو جنت ته داخل شو. نو د قیامت پر ورځ به مؤمنان خلق سفارش کوي، خپل ملګری به د جهنم نه وباسي. او به حدیث کې راغلی چې کله د مؤمنانو د پیغمبرانو د ملائکو سفارش خلاص شي، الله رب العالمین به ملائکو ته وایي چې ورشي او په جهنم کې چې هغه څوک براته چې په ځل کې د ذرې په اندازه ایمان مؤمنانی هغه مرو باسي د جهنم نه. ملائک بلار شي او په جهنم کې چې د هغه خلق پراته دي چې د ذرې په اندازه ایمان په ځل کې هغه هم د جهنم نه رو باسي. چې کله راشي ملائک الله ته وایي چې الله هغه خلق مراويستل چې په ځل کې د ذرې په اندازه ایمان وي الله به ملائکه ته وایي چې ورشي او په جهنم کې هغه څوک چې دا هغه پسله کې د ذرې په اندازه ایمان هغه مرو باسي. وي به ملائکه راشي او هغه خلق برو باسي چې پسله کې د ذرې په اندازه ایمان هغه مرو باسي د جهنم نه. او به حدیث کې راغلی صحیح حدیث ده چې به الله رب العالمین د خپل شان موافق جهنم ته ورشي او یو قبضه یو موټه به د جهنم نه د جهنم د خلقو نه رو باسي. او رسول الله فرمایي چې قد صاروا حمما داخل په جهنم کې ښکار شوی او د جهنم نه الله رب العالمین یو موټه راواخلي او د جنت او د جهنم مابین کې یو نهر ده چې هغه ته ماء الحیات ویل کېږي، بلې کې بل غوبه ورکی او په دې تندوب ویل لیکلي چې هؤلاء عتقاء الرحمن دا هغه خلق دي چې په جهنم کې وو، الله رب العالمین خپل د جهنم نه راويستل او به جنت ته روان شي. او بل حدیث کې راغلی چې د قیامت پر ورځ اخرنی جنتی چې دا به جنت ته داخليږي دا به څوکي. حدیث کې راغلی دی الله رب العالمین به اخر کې جهنم ته سر ورخاره کی چې وبګوري یو کس په جهنم منځ کې پروتي. الله به توي چې بنده څه دي دا به وایي چې یا ربي قد قشبني النار ذکاؤها، اے زماره به جهنم ور وسمه د جهنم لمبي دي یا الله د جهنم د من نه ملغاړه تک. وی الله رب العالمین به توي چې بنده دا سوال خو دی وکړه د جهنم د من نه ملغاړه تک، بل سوال خو بنه کې دا بنده به وایي چې الله بل سوال نکوم ما دامه تاسو سره لوز ده، بل سوال نکوم خو الله د جهنم د من نه ملغاړه تک، د جهنم ور ډیر ګرم ده. ول رب العالمین و ملائکه ته وای چې ورشي دغه بنده د جهنم د من نه دی غاړه تکي. وای چې کله د جهنم نه دی غاړه تشنو د جهنم ور ډیر ګرم دی. دا به الله رب العالمین ته وای چې الله یو بل سوال نه کوم. الله وو ته وای چې ابن ادم ما اخذرك، اے د ادم بچی ته څومره دوکه ماره تا هو ما سره لوس کړو چې بل سوال نکوم مری د بل سوال توس کې. دا به وای چې الله رب العالمین تاسو رب بخنه خون کې یا الله د جهنم مور ډیر ګرم دی، الله د جهنم د دروازې نه میوباسي. ملائکه ته الله وای چې دا د جهنم نه روباسي. الله وو ته ور بل سوال بنه کې دا وای چې الله نه کومه کله چې د جهنم د دروازې نه روباسي د جهنم او د جنت مابین کې به وونه او دا غي د لاندې باندې کار مؤمنان خلق ناسي. دا بنده په دغه ټیم کې دغه ونه ویني لاندې به خلقي دا به وای چې الله یو سوال نه کوم. الله رب العالمین به وته وای چې ابن ادم ما اغدرك، اے د ادم بچي ته څومره دوکه ماره څومره دوکې کې ګڼکبي تا هم ته ویل چې بل سوال نکوم. دا به ته وی چې الله رب العالمین تاسو سره ما په خوان کې یا الله خیر ده دغه ونی خوانه مې ورواله. الله رب العالمین به ته وی چې ونی خوانه دې ورولم خو بل سوال باندې کې وای سیدا بل سوال نکوم به بل وځو کې. الله رب العالمین ملائکه ته وی چې ورشه دې ونی خوانه ورولای. وای کله ملائکه به بوزي دې ونی خوانه ونی سوري له به بوزي و چې کله حالت بوزي دا بنده به دې نه د جنت دروازه ویني. چې کله د جنت دروازه ویني دا به الله رب العالمین ته وایي چې الله یو سوال نه کوم. الله رب العالمین به ته وایي چې دا څومره دوکې تا وکړلې یا ابن ادم ما اقدرك، دا سوال بدلا ته څومره سوالونه کې الله دا به وایي چې الله یو سوال کوم بل نکوم خیر ده ته دې جنت دروازې له مې ورول بل سوال نکوم. الله رب العالمین ملائکه ته وایي چې زه خیر ورې ولې جنت دروازې له به ورولې. الله به ته وایي چې بل سوال بنه کې د جنت د دروازې نه به دادنه د جنت ویني. روایتو کې راځي چې ولدا د دوکې ماته یو دا صبر نشي کولای لانه يرى ما لا صبر عليه، زکه دا مند ار هغه څه نه چې دې ته صبر نه ملاويږي. زکه جنت
ته د چا صبر کیږي دا به وای چې الله یو بل سوال کوم الله به ته وای دا څومره دوکې دی وکړي وای کوم سوال کې وای الله دا سوال کوم یا الله د جنت په دروازه مې وردان نکي وای الله رب العالمین به ته وای چې زه ورځه جنت ته ور داخل شه وای چې کله دا بنده دی جنت ته داخل شي دا به وګرځي د په ګمان کې به دا جنت دکی زه به ته ملاو نشي دا به تر اوسې غلې وي الله رب العالمین به ته وای چې بنده ولې د جنت نه راوتلې دا به چې ربي وجدتها ملأ ما فيها موضع قدم رب جنت خو ډک دی د قدم د خدلو ځای پکې نشته دی الله رب العالمین به ته وای آیا دنیا په اندازه باندې جنت درکم ستاسو لپاره په جنت کې د دنیا لسچند شو الله رب العالمین به دومره غټ جنت دی لورکی او دا هغه جنتی دی چې اخرنه به د جهنم نه راوځي او جنت ته به داخليږي نو زمورونو دغه غټ غټ پړاوونه دي د تیارې کول پکار دي